السلام علیکم د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو سهار مو نیکمرغه هیله لرم ټول به راترک روغ او سلامت اوسئ د ژمي شپې او ورځې به هم په خیر او خوښۍ سره تیریږي امید دا ده چې د نن ورځې سهار به مو هم په ډېرو ښو هیلو امیدونو پیل کړی وي او روڼ سهار خپرونه هم پیل شوه هیله دا ده چې تاسې زموږ د برنامې لیدونکي اوسئ او موږ تر پایه وګورئ خپرونه کې مې یو ځل بیا نو بېلابېلو موضوعاتو ته ځای ورکړی مختلف ډول میلمانه به راسره د موضوعاتو اړوند وي په خپرونه کې ورسره به خبرې او بحثونه ولرو دا چې نن مو په خپرونه کې موضوع ته ځای ورکړی دا به هم له تاسو سره شریکوم خو لومړنۍ برخه ستاسې د اړیکو لپاره ځانګړې ده کولی شئ راسره خپرونه کې ګډون وکړئ په 0 شپږ 611 تر ډېره هڅه او کوښښ به مو دا وي هر کله چې ګډونوال کیږئ په برنامه کې راسره یو ښه موقعیت د ځان دپاره غوره کړئ داسې یو ساحنه راسره په خپرونه کې ګډونوال شئ چیرې چې د موبایل سیګنل مو سم کار کوي اړیکه کې مو کوم مشکل او ستونزه نه اوسیږي د شور ماشور نه هم فاصله واخلئ تر څو وتوانیږو ستاسې غږ موږ په سم ډول واورو او اړیکه کې کومه ستونزه نه وي اړیکه مو راسره پرې نه شي تر ډېره به کوښښ دا وي ده چې لومړنۍ برخه ستاسې لپاره ځانګړې ده نو کولی شئ راسره په ځینو ستونزو او غوښتنې چې په سیمه کې تاسې لرئ له موږ سره شریک کړئ حتما مو غږ تر چارواکو رسیږي او که بیا راسره غواړئ په موضوع باندې خپل نظر شریک کړئ یا کوم جالبه او ترخه خاطره ولرئ د پند په شکل باندې کولی شئ چې له موږ سره هم شریک کړئ نو یو ځل بیا زه سوله افغان شهید د خپلو تخنیکي همکارانو په تخنیکي ملتیا باندې ستاسې په درنه چوپړ کې یم د دې تر څنګ خپرونه به مو 2 ساعته دوام ولري هر سهار نو زموږ خپرونه سهارنۍ 7 بجې پیلېږي او په 9 بجو باندې پای مومي نو امید ده چې کوم موضوعاتو موږ خپرونه کې ځای ورکړی او ورکوو نو ستاسې لپاره ګټور تمام شي هغه موضوعاتو موږ تل مدام ځای ورکوو کوم موضوع چې زموږ او ستاسې مسلک بوختیا او ژوند پورې تړاو ولري تر ډېره یو څه نه وي چې زده کوئ کوښښ او هڅه کوئ خپل په ژوند کې عملي کړئ تر څو مثبت څه مو لاسته راوړي وي او هغه څه چې بیا تاسې مثبت یو څه لاسته راوړئ تر ډېره کوښښ وکړئ چې نورو ته هم ورسوئ چې یو څه کې د انسان ګټه وي تل مدام کوښښ کوي چې ورباندې کار وکړي او نوي څه په همغه برخه کې لاسته راوړي نو څومره ښه ده چې هغه څه نوي تاسې زده کوئ نورو ته هم د عامه پوهاوي په شکل باندې وړاندې کوي ځینې طبي معلومات وي طبي موضوعات موږ یې ټاکو ورباندې خبرې کیږي مختلف معلومات ډاکټر صاحبان په دغه برخه کې بیا وړاندې کوي نو هغه څه چې ستاسې لپاره پکې جالب او نوي وي کوښښ کړئ د فامیل یا د کورنۍ نورو غړو ته یې ورسوئ د دې تر څنګ که دوستانو خپلوان ولرئ یا کوم ناروغي په تړاو باندې موږ سره ډاکټر ورسره خبرې لرو په هغه موضوع باندې موږ سره بحث کوو تر ډېره تاسې کورنۍ کې خدای ناخواسته په هغه امراضو باندې مبتلا وي او یا هم په هغه ناروغي سره لاس او ګریوان وي او تاسې نه وي یو څه پکې زده کوئ چې مخنیوی څنګه شونې دی څنګه درملنه کیږي د یوې ناروغي او د دې تر څنګ پرهیز په دغه برخه کې څه دی او د کومو حل لارو څخه باید کار واخلي نو کولی شئ چې بیا دغه ځینې لارښوونې خپل د همغه دوستانو یا هم د کورنۍ د غړو سره شریک کړئ چې بیا نورو برخې هم موږ لرو مختلفې برخې دي موضوع برخه کې هم یوه ټولنیزه موضوع وي راسره چې مختلف ډول میلمانه وي یا هم راسره د پوهنتون استادان تر ډېره میلمانه کیږي ټولنیز فعالان وي په دغه برخه کې نو هغوی راسره په موضوع باندې چې هغه ټولنیزه موضوع وي بحث او خبرې لري یو څه چې په موضوع کې تاسې نوي زده کوئ یو خو دا وي چې ستاسې یو زموږ په هغه معلوماتو کې زیاتوالی یا هم پراخوالی راځي او تر ډېره یوه ګټه یې دا ده چې موږ یو څه نوي زده کوو که په یوه برخه کې مثلا موږ او تاسې مصروفه اوسو او یا هم په هغه برخه کې موږ او تاسو ځینې مشکلات ایجادېږي یا پیدا کېږي خو موږ هم په دې باندې موږ آګاهي نه لرو او یا هم موږ په ده باندې پوه نه یو چې په آینده کې که موږ مثلا په دغه موضوعاتو باندې ځینو باندې موږ کار کوو په آینده کې زموږ لپاره څومره ستونزې زیږولی شي یا هم پیدا کېږي یا د کومو مشکلاتو سره موږ مخ کېدی شو مګم د حل لارې بیرته تاسو ته وړاندې کېږي که یو موضوع تاسو لپاره څومره سخته وي یو هدف وي یا پلان وي ځینې نور داسې کړنې وي چې تر ډېره موږ او تاسې ترسره کوو خو مګم بیا هم زموږ او ستاسې لپاره لږ څه ستونزمان وي که تر ډېره وغواړو د کورنۍ د غړو څخه په دغه برخه کې مرسته غوښتلی شو ځینې هغه دوستان چې موږ او تاسې لپاره نږدې وي نسبتا د نورو دوستانو څخه اکثر داسې دوستان موږ لرو په ژوند کې دوستان مو څه دی چې ډېر وي خو مګم بیا یو یا 2 دوستان داسې وي چې تر ډېره موږ ته نږدې وي داسې وي لکه د فامیل د غړو په شانتې نو بیا موږ کوشش کوو چې دغه خپل ځینې پلانونه ځینې اهداف د همغه خپل ملګري یا د دوستانو سره شریک کړو یو ښه مشوره ترلاسه کړو همدا شان که چېرته په دا ډول موضوعاتو کې ستاسې ځینې ستونزې وي او یا هم ځینې ستونزې تاسې لرئ ولې په حل باندې نه پوهیږئ په دغه برخه کې موږ کوو بحث په ځینو مهمو موضوعاتو باندې کولی شي چې د حل لارې تاسې پیدا کړئ او ورباندې کار وکړئ راځم اړیکې ته بیا نو په ځینو نور موضوعاتو سره غږیږو هلو السلام علیکم هلو
زما غږ لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سهار د نیکمرغه په خیر راغلی زموږ خپرونې ته. خوشحاله اوسې خورجانې، افغان یم د ننګرهار نه. افغان صاحب درته هرکلی وایم، په خیر راغلی زموږ برنامې ته مهرباني وکړئ. نظر لري د البته موضوع په تړاو یا نه؟ خوشحاله اوسې خورجانې، پروډوسر د برنامه ته هم سلام وایم، تاسو ټول کارکوونکو ته هم سلام وایم. سلامت اوسې خورجانې. چې کله دا روژه نږدې شي یا یو افغانستان کې یو خوشحالي راشي که نه، هغه دا نو ګراني شروع شي. خورجانې اوړه ګران شو، غوړي هم ګران شو، هر شی ګران شو. د غریبانو وسه نه کېږي، بیخي پوښتنه هم څوک نه کوي. پوه شوې، یو بشکه غوړي نهه سوه روپیه اوس 1000 روپیو ته ورسېدله. خورجانې دا معیبین خو بیخي نشي اخیستلی، جوړ خلک به څه واخلي. نو پوه شو خورجانې، بیخي څوک پوښتنه متوجه هم نه کېږي. غوړي اوړه بوره هر شی ګران شو په ننګرهار کې. ګیس کیلو همداسې ګران شو، هر شی ګران شو، څوک پوښتنه هم نه کوي. خورجانې باید هغه چارواکو باندې نه غږ دی چې دکاندارانو باندې وګرځي، لږ پوه شو بیخي هر شی ګران شو. خورجانې څوک ولا وسه نه لري، یو خو کاروبار نشته، پوه شو پیسې نشته، نو پوه شو هر سودا ګران شو. خپل دغه راځم دغه زمونږ دا 3 میاشتې معاشونه پاتې دي د معلولینو معیبینو، دغه 3 میاشتې زمونږ ته راکړي پیسې چې مونږ دغه روژې ته سودا واخلو. خو 1 روپۍ هم نشته. دا چارواکو باندې مې غږ دی، په هیله باندې په احترامات باندې پوه شو دغه کومه چې زمونږ دغه معاشونه دې ورکړي. خورجانې مونږ ولا بیخي پوه شو پاتې خلک استو، او بس خدای دې مونږ باندې رحم وکړي. او تاسو په ځان سلام وایم، خوشحاله اوسئ چې زمونږ غږ تاسو رسوئ مشرانو پورې، کشرانو پورې. ډېره زیاته مننه او خیر اوسئ. مننه له تاسو ټولو چې راسره په خپرونه کې ګډونوال کېږئ. هغه ځینې ستونزې چې تاسو په خپله سیمه کې لرئ له موږ سره یې شریکوئ، او د دې تر څنګ نظر مو وي د موضوع په تړاو باندې هم له موږ سره یې شریکوئ. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو، نو نن مو په خپرونه کې هم مختلفو موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. د دې تر څنګ لکه څنګه چې موږ او تاسې ژوند دی، او د ژوند که چېرته مثلا موږ او تاسې ژوند کوو، مصروفیتونه به حتما وي. په دغه برخه کې به موږ ته ځینې خوشحالیانې وي، او د غم نه دې خدای موږ او تاسې ټول وساتي. خدای پاک نو دغه ځینې استثنایي حالتونه راځي په ژوند کې، خو موږ هم د هغې سره مبارزه کول د ځینو ستونزو او مشکلاتو سره چې موږ یې مخ کېږو، او هم هغه درد او خفګان چې موږ ته په یو مسله کې او یا هم په کورنۍ د غړو او د دې تر څنګ د دوستانو له لورې رارسیږي، دا هغه څه دي چې تر ډېره بیا موږ او تاسې خپل ځان ته البته کوشش کوو چې درد ورکړو، خفګان ورکړو، تل مدام د موږ په سوچونو او فکرونو کې اوسیږو. خدای ناخواسته که دا ډول شي نو موږ خو لرې به نه وي چې د رواني حالاتو سره یا د رواني تکلیف سره موږ مخ شو. بهتره دا ده چې زموږ او ستاسې دماغ او مغزه مثلا روح مو روان مو سالمه پاتې شي، پرسکونه اوسیږي، نو لرې به نه وي چې موږ او تاسې هم یو ښه صحت او ښه روغتیا ولرو، د مختلفو ناروغیو څخه به هم لرې اوسو. ولې که په دغه برخه کې موږ او تاسې بېغوري کوو، هم به مو د ځان لپاره په زیان باندې وي، هم د کورنۍ د غړو لپاره، او هم زموږ د ټولنې لپاره. ستاسې د ټولو سلامتیا غواړم. خو په ژوند کې بیا هم د ځینو پیښو سره موږ او تاسې تل مدام مخ کېږو، د ځینو روغتیایي ستونزو سره موږ او تاسې مخ کېږو، خصوصا موسمي ناروغۍ بیا هغه څه دي چې د یو نه یو ته انتقالېږي، د بل نه بل ته انتقالېږي، همداسې پرله پسې نو دغه د وایروس په شکل باندې خپرېږي. مثلا دغه په عموم کې که ووایم ساري ناروغۍ یو د زکام یا د ریزش ناروغي ده، که چېرته په کور کې یو کس په دغه ناروغۍ باندې مبتلا کېږي نو د کورنۍ نور غړي کره سره نیسي. اوس دغه نوی مرض راوتی دی، دغه نوی مرض همداسې وي چې ستوني درد به وي، ریزش یا زکام به وي، سرخوږی به وي، بې اشتهایي به وي. دا نو هغه ناروغي ده چې برحاله په ځینو کورونو کې شته ده او پیدا ده. دا هم یو ساري ناروغي ده، لکه د وایروس غوندې یو نه یو ته انتقالېږي او د بل نه بل ته. خو د دغه ډول ساري ناروغیو د انتقال د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟ د ماسک نه باید استفاده وکړو. دا چې ماسک یوازینی هغه څه دي چې د پرنجي پر مهال او یا هم د ټوخي پر مهال باندې
د غځېدا مخنیوی کولی شي او یا هم د هغه شیان چې مثلا قاب وي قاشق وي او یا هم د اوبو څښلو ګیلاس او د چای لپاره پیاله وي موږ په کور کې لرو دا د جداګانه اوسي که چېرته مثلا موږ په یو پیاله کې ریزش وسو یا زکام یا د ستوني تکلیف ولرو یا یو بل سري مرض که چېرته موږ استفاده کوو پیاله کې چای څښو یو بل کس د کورنۍ غړی راځي هماغه پیاله کې چې ما چای وڅښه یا هم اوبه مې وڅښلې نو بل کس یې څښي نو لرې به نه وي چې هغه کس هم په همدغه ناروغۍ باندې چې زه مثلا اخته یم هغه دې هم پرې مبتلا شي تر ډیره د کور کې یو د بل مثلا هغه ګیلاس او پیاله سره جدا اوسي او همداشان کله چې ناروغه کیږئ ځای مو هم په فاصله کې کړئ تر څو د کورنۍ نور غړي مو په امن کې پاتې شي او خدای ناخسته دوی مبتلا نه شي او تر څنګ د ما څخه هم استفاده کوئ پرهیز کوئ د یخو او یا هم د غوړو نه استفاده مه کوئ چې تر څو نورې روغتیایي ستونزې تاسو ته پیدا نه کړي یا هم ناروغي مو ونه غځېږي ځینې ناروغۍ داسې وي چې موږ او تاسې مثلا که چېرته اشپزي کوو ځینې خویندې وي ځینې میندې وي ځینې ورونه وي مسافرین که وګورو د اشپزۍ پر مهال باندې دوی بې احتیاطي کوي لاس یې په چاقو سره وهل کیږي او یا هم په چوړکۍ سره نو بالاخره لاس یې زخمي کیږي او یا هم ترېنه پټۍ تاووي یا مثلا ډاکټر ته ورځي او یا په ډیټولو باندې پاکوي دا خپله هغه څه دي چې د میکروب ضد ورته ویلی شو کله چې مثلا موږ ته یو زخم پیدا کیږي د هغې په مقابل کې باید څه وکړو دغه زخم باید څه ډول وساتل شي تر څو نور میکروبونه جذب نه کړي او موږ ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا نه کړي خپله دغه میکروب که موږ وګورو یو ځای زخمي کیږي او هلته مختلف ډوله میکروبونه ځای نیسي هغه زخم میکروبي کیږي نو لرې به نه وي چې خدای ناخسته موږ او تاسې په تیتانوس مرض باندې اخته شو یا هم په ډېرو وژونکو ناروغیو باندې اخته شو په دغه ډول حالاتو کې که کله مثلا یو کس ژوبل کیږي او یا هم د وجود یو حصه یا د وجود یو غړی مثلا زخمی کیږي په دا ډول حالاتو کې څنګه کولی شي چې حفاظت یې وکړي او د کومو درملو نه باید استفاده وکړي په عموم کې که وایم زموږ او ستاسې ټولنه کې خصوصا بیا په هغه کورونو کې موږ او تاسې بیا نو که چېرته ناروغه کیږو هم په خپل سر باندې دوا استفاده کوو که مثلا موږ یو زخم پیدا کیږي هم په خپل سر باندې تداوي ورته نیسو زخم ګنډو او یا هم مثلا هغه زخم ته موږ د مختلف ډول دوایانو څخه استفاده کوو مختلف ډول شیانو څخه ورته استفاده کوو تر څو زخم وچ شي او زخم ښه شي ډاکټر ته هېڅ مراجعه نه کوو موږ او تاسې نن سبا خپله ډاکټران یو که نه نو که چېرته مثلا دغه ډول کړنې موږ ترسره کوو لرې د نه وي چې په آینده کې موږ او تاسو ته ځینې نورې روغتیایي ستونزې پیدا شي او دغه زخم په سرطان باندې خدای ناخسته تبدیل شي دا چې یو ځای مو زخم کیږي خدای ناخسته او یا هم ژوبل کیږي د دې د میکروبونو د مخنیوي لپاره باید څه وکړو نن مو په خپرونه کې د روغتیا په برخه کې همدې موضوع ته ځای ورکړی ځکه پرې ډېره مو غږېدلمه نو دغه برخه هم مه هېروئ راسره بیا وګورئ تر ډېره دغه هغه څه دي چې موږ روزمره ژوند کې ځینې حالاتو کې که چېرته مثلا فکر مو ښه نه اوسېږي او یا هم نارامه اوسو ځینې مشکلات ولرو د دغه ډول پیښو سره بیا موږ او تاسې څه کیږو مخ کیږو که وګورو په روسیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي دي د ننګرهار او د کابل په شمول باندې په یو شمېر نورو ولایاتو کې هم ترافیکي پیښې زیاتې شوي دي چې مرګ ژوبلې اړوي او زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې ژوبل کیږي اکثر بیا خپل ژوند له لاسه ورکوي د کې کوچنیانو میرمنې ځوانان او عمر خوړلي کسان شامل وي دا چې د احتیاط په برخه کې باید څه وشي ډریوران باید کومو ټکو ته پاملرنه ولري او د دې ترڅنګ څنګه کولی شو د ترافیکي پیښو د مخنیوي په برخه کې موږ او تاسې کار وکړو عامه پوهاوی زیات کړو نن په همدغه موضوع باندې هم سره خبرې لرو او میلمه به راسره موجود وي په دغه برخه کې به ورڅخه معلومات واورو چې په دغه برخه کې څه کول پکار دي او څه باید وشي تر څو د مختلف ډولو پیښو او یا هم حادثو څخه مخنیوی کړی وي د دې ترڅنګ په بله برخه کې نو موږ په ارتباط هدف او ارزو او ترڅنګ یې په امید درلودلو باندې غږیږو دا چې موږ او تاسې په ژوند کوو ژوند هم په ځینو اهدافو او پلانونو باندې ولاړ وي ولې که چېرته مثلا موږ او تاسې ژوند کوو هغه ژوند مو بې پلان او بې هدفه وي هغه ژوند نو هېڅ معنا نه لري هغه څه وایي وي کله چې له خوبه ویښېږي که د آینده لپاره او یا هم د دغه ورځې په جریان کې تاسې کوم پلان د ځان لپاره نه وي جوړ کړی یا کوم هدف نه لرئ نو څومره ښه ده چې بستره بېرته واچوئ ویده شي قرار که ده ځکه دغه ستا ویښېدل هېڅ کومه معنا نه لري بېرته ویده شه او که چېرته بیا د همدغه سهار چې ته کله پاسېږې له خوب څخه ویښېږي
په بسم الله باندې او ترڅنګ یې ځینې ورځني چارې چې تی لري مسؤلیتونه درکول شوي دي او یا هم د ځان لپاره لنډ مهاله پلانونه جوړ کړي تاسې او هدفونه لري د هغې لپاره په لپسې ډول باندې تاسې کار کوئ بیا نو ښه خبره ده هغه خپلو اهدافو او د خپلو هیلو لپاره کار وکړئ کله چې یو هدف ټاکئ هدف مو وټاکو خو مګم په دغه برخه کې بیا تاسې نه پوهیږئ چې د کومو حل لارو چارو څخه استفاده وکړئ او څنګه وکولی شئ چې دغه خپل هدف ته ځان ورسوئ یو څه چې زموږ او ستاسې لپاره ډیر زیات مهم دی امید هم مهم دی کله چې موږ هدف ټاکو د دې ترڅنګ امید یا هم ارزو موږ کوښښ کوو چې ورته یې ولرو ځکه که چېرته موږ او تاسې پلان د ځان لپاره جوړو حتما به مو امید دا وي چې موږ تاسې په دغه پلان کې بریالي راشو یا مو ورته تلوسه زیاته وي موږ وایو چې دغه پلان ما د ځان دپاره ټاکلی دی پلان باندې مې کار کوم یا دغه هدف زه لرم په نن ورځ کې باید پای ته ورسیږي او زما امید و ارزو هم همدغه ده چې زه نن ورځ دغه خپل پلان او خپل هدف ته کار وکوم او زه دې ورته په خیر سره ورسیږم او انشاءالله چې رسیږم دا خپله هغه څه دي چې موږ او تاسو ته بیرته روحیه راکوي او موږ خپله بیرته ځان ته اطمینان د دې ورکوو چې موږ کولی شو خپل هدف او خپل پلانونو کې بریالي افراد واوسیږو د دې ترڅنګ هغه اشخاص چې بیا په ژوند کې هدفونه زیات لري خو مګم بیا ناامیده ورسره د ناامیدۍ هغه منفي اغیزې بیرته په همدغه خپله پلان او هدف او په همدغه شخص پر ژوند باندې څه کیدی شي په همدې موضوع باندې هم خبرې لرو میلمه به هم راسره وي په همدغه موضوع په تړاو باندې به ورسره وغږیږو چې کله موږ او تاسې یو هدف ټاکو د هدف درلودو لپاره ارزو او امید څومره مهمه ده او د دې دواړو ترمنځ توپیر په څه کې دی نو هیله دا ده نن مو هم ډېر مهمو موضوعاتو ته ځای ورکړی په خپرونه کې تاسې راسره پاتې شئ او زموږ د خپرونې دغه ټولې مهمې برخې وګورئ لیدونکي پاتې شئ تر څو بې برخې پاتې نه شئ او زموږ او ستاسې لپاره بیا تل مدام د هغه څه دي چې موږ او تاسې ورسره مخ کیږو هم او ژوند په همدغه مسایلو باندې ولاړ ژوند دی بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د خپرونې بله برخه مو پیل شو دغه برخه نو معلوماتي برخه ده زموږ همکاره رژینا نوري هم تر سټوډیو نو رارسېدلې ده غواړو چې نن د کوم موضوع په تړاو باندې موږ تاسو سره ځینې لارښوونې او معلومات شریکې ورڅخه یې واورو له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم بیا نو د موضوع په تړاو ورڅخه پوښتو اغلی نوری هم بخیر اغلی سحر دی بخیر سلام سوله صبحت بخیر امید که خودت هم یک صبح خوش خندان و به دلخواه خودت آغاز کرده باشی و یک سلام و صبح بخیری به هموطنان عزیزم دارم آرزو دارم که شما هم صبحتان خوش و پر از انرژی آغاز کرده باشین و در پهلوی ازی هر آن آرزویی که امروز دارین انشالله که برآورده شود سلامت اوسئ امید ده درته هم نن یو ښکلی سحر پیل کړی وي نن نو هوا هم ښه ده نه باران شته ده و نه واوره ماشاءالله هوای بسیار خوشایند نو ټول لیدونکي او زموږ هیوادوال باید پاملرنه ولري تر څو ناروغه نه شي احتیاط وکړي راځئ نن د کوم موضوع په تړاو غواړئ له موږ او لیدونکو سره معلومات شریک کړئ خب البته در برنامه قبلی در مورد خواب صحبت کرده بودیم و فواید خواب هم در این مورد معلومات آماده ساخته بودیم. البته امروز برای دوستان میخوایم در مورد سحرخیزی مطلب را که آماده ساختیم برشان ارائه کنیم که چی فواید داره، مزایاش چی است و چطور میتونیم که یک سحرخیز خوب باشیم او هم هنگام صبح. څومره ښه یو مهم موضوع ده چې تل مو دا موږ سهار پیل او څه ډول باید اوسي. بله. راځئ معلومات مو ورو. خب دوستای عزیز اگر شما یعنی واقعا در مورد خواب و ای که چگونه یعنی فواید داره و چطور میتونین از مزایای سحرخیزی مستفید شوین، پس من مطمئن هستم مطلب را که شما شنیدین و فوایدش که بیشتر فهمیدین هیچ وقت فراموش نمیکنین که ناوقتر از خواب بیدار شوین. پس چی خوب است که یک سحرخیز خوب باشین تا ای که همطور پر انرژی و مثبت و با یک انگیزه جدید به یک روز جدید شما هم آغاز کنین. خب خیلی ها به این باور بودن یا به این اعتقاد بودن که زمان ما از طرف شب وقتر بخوابیم ما مطمئن هستیم که یعنی صبح زودنگام یعنی از خواب بیدار میشیم، ولی این امو دید شما بوده و یا می
روانشناسای ما تحقیقات نشان داده که یعنی از دید خودتان میتونه که این مطلب تا جای هم واقعیت داشته باشه. خب میتونه که یک 50% اثر داشته باشه، ولی این هم مربوط میشه به مو خوی و عادات شما که اگر شما خودتان عادت بتین که صبح وقتر بیدار شوین، میتونین که هر وقت یعنی هر زمانه به مو تایمی که شما تایم است میکنین به مو تایم دوباره بیدار شوین. پس میایم سر موضوعاتش. این سوال هم زیادتر به او افراد و به نسل جوان ما بیشتر در ذهنشان میگرده که ما مثلا چرا وقتی که ما تا وقت شب بیدار می باشیم و وقتر از خواب بخیزیم، یعنی برعکس باید یعنی هم خواب ما را تکمیل کنیم، یعنی و زمانی که ما تا وقت شب بیدار می باشیم تا وقت صبح هم باید استراحت باشیم، ولی برعکس است. یعنی این بر شما را غافلگیر از جهان و از دنیا و از همه چیز، از همه مسائل باز می داره. فواید سحرخیزی رو هم گفتیم که اگر بفهمین پس هیچ وقت برای بهانه نمیگیرین و یا دغدغه‌ای بر شما سر راهتان قرار نمیگیره تا اینکه شما وقتر بیدار نشین. برکات سحرخیزی آنقدر زیاد از دوستای عزیز که حتی بالای شخصیت شما در مرور زمان میتونه یک اثر مثبت وارد کنه. پس میاییم سر موضوع اصلی ما، یکی که منظم شدن خود خوابتان میتونه بسیار زیاد اثر بگذاره و در این قسمت شما را کمک میکنه. یعنی زمانی که شما فکر کنین که با 1 دقیقه زودتر از خواب بیدار شدن، بدانین که چقدر یعنی کارهای شما تکمیل میشه، چقدر یعنی یک کاری که مثلا عقب مانده او را هم میتونین که پیشگیری کنین و وقتر انجام بدین. با 1 دقیقه و یا 2 دقیقه و حتی 1 ساعت شما وقتی که از خواب بیدار شوین به شکل البته منظم ترش. سرخیزی خلاقیتتان را افزایش میده. یعنی زمانی که شما سرخیز باشین طبعا که ذهنتان آرام می باشه، فکرتان آرام می باشه، میتونین که یک خلاقیت بسیار خوب را از خود نشان بدین، یعنی یگان کارهایی انجام بدین که او از نوآوری‌های شما می باشه، از ذهن آرامش خواب که زودتر از خواب بیدار شدین می باشه. احساس پر انرژی بودن نشان دهنده یکی از اهمیت‌های سرخیزی است. یعنی زمانی که شما وقتی از خواب زودتر بیدار شوین، بر علاوه که پر انرژی می باشین، یک افکار بسیار مثبت را، یک افکار جدید هم در ذهنتان خطور میکنه و یا هم به وجود میآید. احساس رضایت بیشتر می داشته باشین. یعنی زمانی که شما از خواب وقتر بیدار شوین، این را به یاد داشته باشین دوستای عزیز، ببینین که چقدر همتون شاد می باشین، چقدر خوشایند می باشه که شما با اعضای فامیل بسیار به یک روحیه نیک، یک رویه نیک و همتون یک خوش برخورده میتونین که یک احوال پرسی داشته باشین، یک صبح خیری داشته باشین. در کنار از یک صبحانه بسیار خوبه همراه خانواده هایتان در کنارشان داشته باشین. به خاطر چی که شما احساس رضایت میکنین و از خود راضی هستین و میخواین که مو رضایتمندیتان با فامیلتان هم شریک بسازین. و در ضمن در محیط بدون حواس، یعنی در این وقت اما فکرتان هم پراگنده نمی باشه، بسیار به خوبی و به شکل منظمش کارایتان هم پیش برده میتونین. زمان بیشتر را با خانواده هایتان میتونین که بسیار خوبی سپری کنین. یعنی اوقات بیشترتان اگر 1 ساعت شما وقتر از خواب بیدار شوین، 1 ساعت میتونین که اگر بر خانواده بتین، یعنی هم الله پاک از شما راضی می باشه، هم خودتان و هم خانواده ایتان. بزرگترین فواید دیگه‌اش که شما از همه جهان یعنی پیشتر می باشین، جلوتر می باشین. زمانی که شما وقت از خواب وقتر بیدار میشین، به این معنا که اگر یعنی گویا که شما یک جهان شما دور زدین و خودتان ترجیح دادین و خودتان مقدم تر دانستین، یعنی به کارایتان اینقدر میتونین که به بسیار سادگی رسیدگی کنین و به یک صبحانه خوب میل می داشته باشین. زمانی که شما وقتر از خواب بیدار شوین، خود چون در مرور زمان شما کار فعالیت را انجام دادین، ورزش کردین و بعضی کارهای دیگر انجام دادین، پس احساس گرسنگی هم میکنین. یعنی میتونین که بسیار به وقت معینش صبحانه هم نوشن. اما ایرا شاید امتحان کرده باشین دوستای عزیز، زمانی که شما از خواب ناوقتر بیدار میشین، حتی ساعت 11 بجه تا نزدیکای که چاشت میشه، صبحانه دلتان او وقت میشه، یعنی در او تایم. اما وقتی که از خواب وقتر بیدار شوین، در مو تایمی که شما از قبل تعیین کردین، میتونین که به شکل منظمش یا ساعتوار اما صبحانه تان میل کنین یا نوش جان کنین. احساس میکنین که سلامت روحی بدنتان بسیار زیاد بهبود پیدا کرده، یعنی روح روانتان بسیار احساس آرامش میکنه، ذهنتان آرام، سلامتی وجودتان هم شما حتی میتونین که تشخیص کنین.
اما این باید داشته باشین زمانی که وقت بیدار شوین اولین کار که میکنین طبعا که هر مسلمان این وظیفهش است که همین کار انجام میده. خب بیدار میشه، طهارت میکنه، وضو میکنه و بعد میره نمازش خواند، یک تلاوت قرآن کریم در پهلوی از این ورزش انجام میده و اگر یعنی فرصت موجود بود میتونه یک مطالعه بسیار خوب داشته باشه چون ذهنشین میشه هنگام صبح که شما مطالعه کنین. و بعضی از ورزش‌هایی را که به صحتتان مفید است و آنچه که اگر بر دکتر بر شما ترجیح داده باشه یا توصیه کرده باشه میتونین کوره هم انجام بدین. زمان کافی برای ورزش هم بسیار بهتر می باشد در زمانی که شما صبح وقت‌تر بیدار میشین. روزتون آنقدر خوشایند آغاز میکنین، آنقدر براتون یعنی خوبتر و بهتر تمام میشه که حتی بار بار به شکلی که میگین که یعنی به عادتوار ما باید صبح وقت از خواب بیدار شیم. اما اگر در مرور زمان شما مثلا یک روز دو روز بگوین که کار است و یا وظیفه است یا یک ساعت کدام جای میرم یا یک محفل دارم یا یک جای مثلا کار ضرور است در می تایم بیدار شما بس دیگه وقت پس مو حالت عادی. نه خیر، شما زمانی که به خود عادت بتین مطمئن هستم که هر روز دیگه که اگر کارم نداشتین یا جای رفتنی هم نبودین شما پس در مو تایم بیدار میشین که یک عادت خیلی خوب و مثبت است. از مزایایش هم گفتیم که از بعضی از امراضی که در وجود شما هست، بیماری هایی که به وجود در روز یعنی در مرور زمان به وجود میاد اونا رو هم میتونه که با سرخیزی انشالله یا در مرور زمان آهسته آهسته از بین بره. تجربه خواب بهتر خوب می داشته باشین دوستای عزیز. کیفیت مهمترین چیزی که مثلا بالخصوص به دختر خانم هست که اونا دوست دارن همیشه به جلد خودان به صورت خودان رسیدگی کنن، یعنی یک پوست بسیار شفاف می داشته باشن، یک یعنی به زودترین فرصت نمیتونه که قسمت های زیر چشمشان حلقه بفته و یا هم پوست وجودشان شکل چین و چروک به خود بگیره، یعنی بسیار یک جلد شفاف می داشته باشه. اما چیزایی که باعث میشه که شما را یعنی برعکس یعنی بیخواب بسازه و همون اضطراب و پریشانی است که یعنی شما را خواب نمیبره و کوشش کنید که همون اضطراب و پریشانیتون هنگام شب بالخصوص او را برطرف کنید، از بین ببرین تا اینکه خدای نخواسته به امراض گوناگون حتی سرطان زاست شما مبتلا نشین دوستای عزیز. این بود مطلبی که امروز از مزایای سرخیزی بر شما دوستا ارائه کردم. امید که شما هم عملی کنین و یک زندگی پر رونق داشته باشین. سلامت اوسئ. ډېر یو مهمه موضوع بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. یا هم خراغلی قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام مو د بله برخه پیل شو چې د موضوع برخه ده او په دغه برخه کې لکه څنګه چې په پایله او جریان کې تاسو ته ما د خپرونې موضوعات تشریح کړه، نو د موضوع په برخه کې نن غږیږو احتیاط او د ترافیکي پیښو عوامل او ترڅنګ یې مخنیوی. د ژمي موسم دی، خصوصا د ژمي په موسم کې بیا ترافیکي پیښې ډېرې زیاتې وي ځکه په ځینو ولایتونو کې واورې کېږي. هغه واورې نو چې کله واوره درېږي تر څنګ یو څو ورځې پې اوړي د دې تر څنګ هغه واوره یخه کېږي او که چېرته ډریوران په دغه برخه کې بې احتیاطي وکړي یا د احتیاط نه کار وانخلي ممکن چې د زیاتو مشکلاتو سره د ډریورۍ پر مهال مخ شي. ولې که چېرته مثلا بیا باران وي همداشان ځینې نور مشکلات هم پیدا کېدی شي. هغه ډریوران چې بیا په خټینو ساحو کې ډریوري کوي او یا هم ځینې کوڅې وي یا ځینې خامه ځای نه وي هلته هم ځینې مشکلات همدغه ډریورانو ته او ځینې مشکلات زموږ هیوادوالو ته پیدا کېږي. دا چې د ژمي موسم کې خصوصا ډریوران باید کومو نقطو ته پاملرنه ولري او څنګه کولی شي چې د احتیاط نه کار واخلي تر څو د پیښو مخنیوی یې کړی وي. په همدغه برخه کې نن نو له ټولنیز فعال تقي یوسفي سره غږیږو. له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم بیا پر موضوع باندې بحث کوو. تقي صاحب تاسې هم ښه راغلی، سهار مو نیکمرغه. سلام عرض ارادت دارم خدمت شما محترمه خانم سارا خواهر گرامی هم و خدمت همه هموطنان نازنین و دوست داشتنی هم و خدمت بیننده‌های محترم تلویزیون شمشاد. امیدوار هستم که صبح فصل زمستان به سلامتی و گرمی سپری نمایید. در خدمت شما هستیم. تشکر از دعوتتان. بخیر و سلامت باشید. تشکر. در نخست اول ازتان میشنویم که احتیاط در رانندگی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احتیاط در زندگی ما و شما ای است که ما و شما باید اول به فکر صحت سلامتی خود باشیم. مراقبت از جان ما و شما و از زندگی ما و شماست. ما و شما باید یک زندگی سالم داشته باشیم. همیشه در زندگی خود باید احتیاط و آگاهانه حرکت کنیم. مهمتر از همه چیز در زندگی ما و شما نام نیکی و سلامتی است.
و ما و شما باید جان خود باید حفظ کنیم و همیشه هر واقعی که ما و شما در جای سفر میکنیم، فرض مثال به ولایت‌ها و سفر بیرون از افغانستان، همیشه کوشش کنیم با احتیاط حرکت کنیم و احتیاط در زندگی ما و شما شرط است. ایم ازتان میشنویم که در فصل زمستان که مثلا زمستان می باشه که باران می بارد و برف می باشه، در فصل زمستان و در حالات نمی برف و مثلا بارانی سفر ما باید چگونه باشه و چگونه باید احتیاط کنیم؟ فصل زمستان یک فصل بسیار زیبایی است. یک از بهترین فصلهایی است که خداوند متعال برای ما و شما فریده است. فصل بسیار زیبا و باران رحمت الهی از آسمان میبارد و ما و شما قدر این فصل باید بدانیم و باید احتیاط کنیم. هم خوبی های خود دارد، هم زیبایی های خود، هم چالش های خود دارد و ما و شما کوشش کنیم در زندگی خود همیشه در این فصل زیبا و زندگی خیلی خوب داشته باشیم. باید ما و شما نکات ایمنی خود باید رعایت کنیم در این فصل زمستان سرد و اگر ما و شما به ولایت ها سفر میکنیم، اول کوشش کنیم ما و شما آب و هوا را باید در این فصل زمستان سرد باید بازرسی کنیم. پیش بینی هواشناسی خیلی مهم است و بعدش اگر با موتر خود به ولایت ها سفر میکنیم، باید ما و شما به فکر اول از این باشیم که موتر خود باید چک کنیم و در قسمت ایمنی موتر ما و شما بسیار مهم است. مملاینشه، تایرشه و دیگه خدمتون عرض کنم که بخاری موتر باید چک کنیم و تایرهای موتر باید ما شما از تایرهای برفی زمستانی باید استفاده کنیم که تا ما و شما در مسیر راه و سفری که در ولایت ها داریم به مشکل بر نخوریم. ما و شما همیشه در زندگی خود سعی تلاش خود کنیم هر جایی که حرکت میکنیم باید آگاهانه و سنجیده حرکت کنیم. سلامت باشی. نقش چهره‌های راهنمایی باز چی است؟ این بسیار مهم است. ما و شما که در داخل شهر و چی بیرون از شهر که مثلا سفر میکنیم به ولایت ها، مثلا نکات مثلا چراغ راهنما هستش برای ما و شما، ریاست ترافیک برای ما و شما پیش بینی میکنه، همیشه برای ما و شما نکات را گوشزد میکنه. ما و شما باید توجه خاص باید داشته باشیم، خیلی مهم است. همیشه باید رعایت کنیم به علائم ترافیکی، همیشه باید رعایت کنیم و با دقیق حرکت کنیم. چرا سرعت زیاد خطرناک می باشه یا خطرناک است؟ سرعت زیاد همین که میگه استقبال از مرگ است، خاطر همین خطرناک است. ما و شما باید کوشش کنیم در زندگی خود همین طوری که من قسمتی بر شما گفتم که باید آگاهانه حرکت کنیم و هیچ وقت در فصل زمستان سرد سرک‌های یخ است، یخبندان است و برفگیر است و بعضی مثلا فرض مثال ولایت ها که مثلا سرک‌هایش مثل شاراهای سالنگ بسیار برفگیر است. ما و شما باید موقعی که سفر میکنیم بسیار با احتیاط موتروانی کنیم و نکات ایمنی را باید خیلی خوب رعایت کنیم تا ما و شما خدای نکرده بر ما و شما کدام حادثه دلخراش رخ نده. زندگی ما و شما همیشه که است با امید خورده، همیشه با امید زندگی کنیم، همیشه با احتیاط زندگی کنیم. ما با چی دلیل با حوادث ترافیکی روبرو میشویم؟ دلیلش چی می باشه؟ دلیلش که ما با سرعت زیاد و همیشه خواب آلوده باشیم. فرض مثال ما و شما باید کوشش کنیم در زندگی خود همیشه که در موتروانی که میکنیم و خدا نکرده با کدام حوادث بعد ترافیکی که روبرو نشیم، باید خواب آلوده نباشیم، باید خیلی خواب کنیم، بسیار با احتیاط رانندگی کنیم تا ما و شما خدا نکرده با حادثه ترافیکی روبرو نشیم و جان خود از دست ندیم. دام در سخور استاد محترم چې په اکثر ولایاتو کې یا هم د ولایتونو لوی لارې چې
په باراني موسم کې او یا هم خصوصا د باران په موسم کې چې واوره ډیره وورېږي په دغه ډول حالاتو کې بیا عموما دغه لویې لارې بندېږي او یا هم زموږ هیوادوالو ته چې هغوی ډریوري کوي ځینې ستونزې پیدا کیدای شي. ډریوران په دغه برخه کې باید څومره د دقت نه کار واخلي او څومره باید پاملرنه ولري، خصوصا هغه لویې لارې چې د یو ولایت نه بل ولایت ته دوی سفر کوي؟ ما و شما که هر موقع که در ولایت‌های سردخیز، فرض مثال ولایت‌های سرد و یخبندان سفر میکنیم، خصوصا ولایت‌های سمت شمال بسیار سرما زیاد است، یخبندان زیاد است، برف و باران بیشتر میباره و اولا که ما و شما حرکت میکنیم باید لباس گرم باید با خود داشته باشیم و بعدش چراغ دستی با خود در سفر باید داشته باشیم و به اندازه کافی نان و آب و غذا باید با خود ببریم و وسایل گرم کننده با خود داشته باشیم، به خاطر که خب برف و باران در خیلی ولایت‌ها زیاد است، احتمال داره که ما و شما با رابندی در مسیر را قرار بگیریم و در هر ولایتی که ما و شما میریم، ولایت‌هایی که سردسیر است، باید نکات ایمنی بسیار مهم است که ما و شما باید رعایت کنیم. با خود همه وسیله را باید داشته باشیم، از وسایل گرمی باید بیشتر استفاده کنیم. در ولایت‌هایی که فرض مثال بیشتر سرد است، هموطنان نازنین ما درست است در شرایط اقتصادی خوب شاید نداشته باشد، واقعا روزهای سخت را بعضی هموطنان ما سپری میکنه به خاطر که امکانات نیست، دسترسی مثلا فرض مثال با مواد سوختی نداره، مثلا فرض مثال از بخاری‌های گازی استفاده میکنه، بخاری‌های دودزا، فرض مثال بعضی بخاری‌ها بوی گاز میته، جان خود از دست میتن. ما شاهد هستیم در این روزها خیلی هموطنان نازنین ما جانان شیرین خود از دست دادن به خاطر امی که نکات ایمنی را در فصل زمستان رعایت نکردن و ما و شما باید در زندگی خود همیشه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم. ما دعا میکنم که هموطنان ما همیشه خانه هایش گرم باشه و هیچ پدر مادر در این شب روزهای زمستان سرد پیش اولادایش شرمنده نباشه و از مسئولین هم خواهشمند هستم که باید به فکر خانواده‌های مستحق و نیازمندا و هموطنان ما باشه، امکانات انرژی برق انرژی برای هموطنان ما فراهم کنه. خدای نکرده ما کدام روزی شاهد از این نباشیم که هموطنان ما در بعض ولایت جان خود بر سر گاز گرفتگی و سرمای سرد از دست بده. دا چې د ژمي په موسم کې بیا خصوصا چې واورې وریږي او هغه لویې لارې چې د ولایاتو دي، زمونږ هیوادوال او یا هم مسافرین په دغه لاره باندې تګ راتګ کوي، د کوم احتیاط څخه باید کار واخلي او دریوري په دغه ډول حالاتو کې باید څنګه وي؟ وغږېدلې راځي دوی ته چې در بین شهر ما کدام نزاکت‌هایی است که باید دریور او را مراعات کنه؟ ما در شهر همه نکات باید رعایت کنیم. چیزی که برای ما و شما روز اولی که ریاست ترافیک برای ما و شما میگه قوانین ترافیکی است، ما باید ما و شما رعایت کنیم. اول است که ما و شما باید موتر خود خوب چک کنیم که موتر ما و شما استاندارد باشه و کدام مشکل ایمنی نداشته باشد، از تلش گرفته تا مملاینش، فرض مثال تایرایش باید چک کنیم و به جای آرنگ نکنیم، مزاحمت برای هموطنان خود ایجاد نکنیم و این نکات بسیار مهم است که یک موتروان باید این نکات مهم باید رعایت کنه که ما و شما تا یک نظم شهری خیلی خوبی را باید داشته باشیم و همیشه موتروانای ما و شما باید با لیسانس موتروانی باید درایوری کنه و ما از ریاست محترم ترافیک کابل و ریاست ترافیکی خواهشمند هستم که برای رانندگان و برای موتروانا باید گوشزد کنه که همیشه با دقیق و چیزی که قوانین ترافیکی است باید رعایت کنه و از هموطنان نازنین رو خواهشمند هستم که همیشه به فکر سلامتی خود باشید و باعث نظم همیشه باعث نظم و دیسپلین شهر ما باشیم. بعضی ها پیدا میشه یا هستند که در وقت دریوری در موبایل خود مصروف می باشه و زیادی ها می باشه که در شب ناوقت اونا سفر میکنه، الان که کدام چیز برایشان زیاد معلوم هم نمیشه در یگان جای، چقدر برایشان خطرات پیدا میشه؟ در کل خب در وقت موتروانی که است، رانندگی که است، ما و شما نباید با تلفنی
همراه خود نباید گپ بزنیم. این در تمام کشورها حتما است، یک از قوانین ترافیکی است که باید ما و شما نباید در حالت سفر، در حالت موتروانی نباید از تلفن همراه خود استفاده کنیم و باید همیشه نکات مهم امنی است که برفاکای موتر باید سالم باشه، جور باشه و مهمتر از است که چراغای موتر باید در شب بسیار باید دید خوب داشته باشه، پاک باشه. موتروانه باید در چراغ موتر خود بسیار باید دقیق باشه، شیشه موتر خود همیشه پاک کند و چراغایش همیشه باید سالم باشه، چراغای موترشون که تا خدای نکرده با مشکل روبرو نشه. ډیره مننه چې په خپرونه کې ما سره ګډون درلود او خبرې ما سره درلودې. سپاسگزار شما هستم محترمه خانم سولک از اینکه ما رو دعوت کردین و من یک پیام خیلی خاص دارم برای هموطنان نازنینم. هموطنان نازنینم فصل زمستان سرمای سرد هست و ما و شما به فکر صحت سلامتی جان خود باید باشیم، به فکر صحت سلامتی هموطنان ما باشیم، باید نکات ایمنی رو باید رعایت کنیم و ما و شما یک چیز مهم هست، ما و شما نباید خدای نکرده از مواد دودزا استفاده کنیم که صحت سلامتی هموطنان ما را به خطر بیندازیم و خود ما را گرم کنیم و دیگران به کار مرگ ببریم. کار درست نیست، ولی همیشه ما و شما توکل خود به پروردگار کنیم، یک راهکار برای خود پیدا کنیم که بتانیم تا ما و شما یک زمستان پر سلامتی و پر زمستان گرم را و خوشی را سپری کنیم. انشالله که شما رو به خدای منان میسپارم. روزگارتان خوش، ایام به کامتان باد. بخیر و سلامت باشید. تشکر از خودتان. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلئ قدرمنو لیدونکو. د خپرونې دوام مو د یوه بله برخه مو پیل شوه. په دغه برخه کې نو لکه څنګه چې تاسو ته ما یاده کړې وه چې په یوه طبي موضوع باندې به خبرې ولرو. نن راسره ډاکټر صاحب سلیمان صافی میلمه دی. غږیږو ورسره چې ضد میکروب درمل څه ته وایي، څه ډول درمل دي، په کوم ډول حالاتو کې دا له ورڅخه استفاده باید وشي او د دې ترڅنګ په ځینو نورو مواردو هم ورسره خبرې لرو. له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم، بعد له هغې نو په همدغه موضوع باندې ورسره خبرې کوو. ډاکټر صاحب محترم، تاسې هم پخیر راغلی، سهار مو نیکمرغه. السلام علیکم، ښه وخت ولرئ، سهار مو نیکمرغه. تاسو ته ستاسو د لارې د شمشاد تلویزیون ټولو کارمندانو ته سلامونه، نیکې هیلې. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. راځئ پیل به له همدغې پوښتنې وکړو چې د میکروب ضد درمل څه ته ویل کېږي، په لنډ ډول یې راته تشریح کړئ. میکروب ضد درمل په لنډ ډول موږ وایو چې میکروب څه ته وایي. میکروبونه هغه نه لیدونکي یا مایکرو ارګانیزمونه دي چې زموږ کې ځای په ځای کېږي، زموږ وجود ته داخلېږي او زموږ په وجود کې رنګارنګ امراض رامنځته کوي، لکه باکتریا او نور ځینې نور انتانات. د دې د مخنیوي لپاره یا د دې د منځه وړلو لپاره چې کوم درمل کارېږي او دوی له بینه وړي، هغوی ته ضد میکروب درمل وایي چې په افغانستان کې ډېر په پراخه کچه کارېږي. آیا ضد میکروب درمل د وایروسونو لکه زکام او کرونا په مقابل کې هم کار کوي یا نه؟ نه، داسې به وایو چې د میکروب درمل فقط د میکروبونو په مقابل کې کار کوي، لکه ما یاده کړه لکه میکروب، لکه فنګس، لکه د باکتریا. وایرسونه چې کوم دي، وایرسونه ځان ته مخصوص نور دوا لري، هغې ته د وایرل دوا وایي. هغو په مقابل کې میکروب درمل کار نه کوي، هغوی نوره مخصوص دوا لري. د میکروب درمل یوازې د میکروبونو او د انتاناتو په مقابل کار کوي، په کوم کې چې وایرس نه شاملیږي. کوم میکروبي امراض زموږ په افغاني ټولنه کې زیات دي او د هغې په مقابل کې بیا د میکروب ضد درملو څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي؟ زموږ افغاني ټولنه به داسې درته ووایم چې په دې ټولنه کې خو د میکروب درمل د میکروبي امراض ډېر زیات په یو څو مثال درکړو. مثلا سینه او بغل چې ډېر عام نن سبا واقع کېږي، هوا خو نه که د هوا د یخه ده. تبرکلوز چې ډېر زیات واقع کېږي، د میکروب درملو په واسطه د استفادې وړ دی، د تداوي وړ دی. او همدارنګه مثلا محرقه،
او ځینې داسې نور تنفسي او بولي انتانات لکه د بولي لارو انتانات UTI چې موږ ورته وایو په طبي لهجه کې، همداسې د زنانو کې PID د ځینې د بولي او تناسلي لارو انتانات دي. دغه امراض په دې وطن کې ډېر زیات واقع کېږي او ډېر زیات تداوي وړ هم دي، خو که په تداوي کې صحیح کوشش وشي. د میکروب ضد درملو استعمال د انسان لپاره به یې ګټې څه وي؟ ګټه خو یې دا ده چې میکروب دی، معلومه خبره ده، یو مایکرو ارګانیزم دی وجود ته داخل شو، زموږ په وجود کې مرض رامنځته کوي، زموږ په وجود کې مشکلات رامنځته کوي، تب او حرارت رامنځته کوي، د وجود هغه نظام ګډوډ کوي. نو د دې دپاره د دې میکروب درمل موږ کاروو په مناسب ډوز، په مناسب اندازه سره، تر څو پورې د دغه درملو څخه دغه درملو په ذریعه موږ هغه میکروب له منځه ویوسو او بیرته شفایاب شو او وجود مو بیرته خپل نورمال حالت ته رسېږي. دې ته وایي د ضد میکروب درملو ګټې چې دا ډېرې مهمې دي او باید استعمال شي په خپل اندازه او خپل ډوز سره. همیشه که چېرته موږ یو په وجود کې تبه یا داسې څه احساس کړو چې فکر وکړو چې میکروب موجود داخل شوی دی، نو باید صحي کارمند ته مراجعه وکړو، یو صحي مرکز ته مراجعه وکړو، هغه بیا ګوري زموږ د حالات مطابق موږ ته د میکروب درمل راکوي او د په هغې سره موږ شفایاب کېږو یا رغېږو چې دې ته د میکروب درملو ګټې وایي، هغه فایدې یې وایي. د یو څو خاصو امراضو په تړاو راته ووایي چې زموږ په ټولنه کې د ضد میکروب درملو په واسطه ډېر ښه شکل باندې تداوي کیږي، هغه کوم یو دي؟ زموږ په ټولنه کې که په عامه اصطلاح ووایو، په دې ټولنه کې ډېر واقع کېدونکي امراض، ډېر زیات واقع کېدونکي امراض چې زموږ په دغه د څښلو د څښاک په اوبو کې ګډ دي او دا د څښاک اوبه چې زموږ په صحیح ډول سره نه دي تصفیه شوي او هر ډول اوبه، د سیندونو اوبه، د یلو، د څاګانو اوبه موږ بغیر له دې چې تصفیه کړو د هغې نه موږ ته میکروبونه راځي. هغه زیات میکروبونه لکه سالمونیلا باکتریا ده چې محرقه رامنځته کوي، اچ پایلوري باکتریا ده چې په معده کې میکروب رامنځته کوي، په عامه اصطلاح خلک ورته د معدې میکروب وایي. او داسې همدا ډول نوبغل، همدا ډول چې نوبغل په اطفالو کې ډېر زیات په غټانو کې پېښې شته. همدا ډول بله ډېره عامه واقع کېدونکې مرضي زموږ په ټولنه کې تبرکلوز ده چې واقع کېږي. تبرکلوز هم د یو میکروب په واسطه رامنځته کېږي، په عامه اصطلاح خلک دغه مرض ته TB هم وایي. زموږ په ټولنه کې PID UTI چې د بولي او تناسلي لارو انتانات دي، دا ډېر زیات واقع کېدونکي دي چې ګردې مسابوي، بولي لارې مسابوي او د تناسلي لارې مسابوي. دغه امراض حتی حساب وکړو د یو ډاکټر په حیث ډېر زیات امراض دي، خو زیات واقع کېدونکي دغه امراض دي، خصوصا محرقې په نوم چې بعضې حیواني محرقه ده، بعضې نباتي محرقه ده، هغه اوبښۍ انساني محرقه ده چې په هډوکو په کولمو کې رامنځته کېږي. دغه محرقې دوه ډوله زموږ په وجود کې رنګارنګ امراض رامنځته کوي او رنګارنګ مختلف طبي اعراض او علایم رامنځته کوي چې د دې دپاره بیا موږ د میکروب درمل استفاده کوو او وجود مو ترې شفایاب کېږي او هر یو خپل اندازه لري، خپل وخت لري، خپل ورځې لري، خپل ډوز لري، په هغه ترتیب استفاده کېږي. د ضد میکروب د لنډمهاله او اوږدمهاله امراضو په تړاو راته ووایاست چې جانبي عوارض به یې څه وي؟ ضد میکروب درمل چې کوم دي د دوی جانبي عوارض څنګه چې درمل کیمیاوي مواد دي، موږ ټول پوهېږو ګټې لري هم تاوانونه. نو ګټې یې دا دي چې هغه کوم مرض باندې موږ مصاب یو، که چېرته دغه درمل په مناسب ډوز سره واخلو، په خپل وخت سره یې واخلو، نو موږ د هغه مرض نه په ډېر ژر په اصطلاح صحیح ډول سره شفایاب کېږو د ډاکټر د مشورې مطابق. او که دغه درملو په ډوز کې موږ اوورډوزیج وکړو یا په ډوز کې موږ زیاتوالی راولو یا په اصطلاح د ګرام کې زیاتوالی راولو یا عمر ته ونه ګورو، وزن ته ونه ګورو، زیاته استفاده کوو، نو دا رنګارنګ مختلف مشکلات رامنځته کوي. یعنې زموږ په وجود کمزوری کوي دی،
ورسره زموږ په وجود کې هغه بکتریاوې یا هغه مکروبونه چې زموږ وجود ته ګټې رسوي چې موږ ورته په عامه اصطلاح نارمل فلورا وایو. نارمل فلورا یو ډول مکروبونه دي چې زموږ په کولمو کې وجود لري. هغه خدای پاک د دې لپاره پیدا کړي دي چې زموږ ته ګټه ورسوي، زموږ په وجود په خیر دي. نو که دغه مکروب درمل کې زیاتوالی وشي یا په اصطلاح اوورډوزیج وشي، دغه په اصطلاح درمل زموږ هغه نارمل فلوراوې هم له منځه وړي او موږ ته ډېر رنګارنګ امراض رامنځته کوي. یو ماشوم مثلا زیات مکروب درمل وخوري، دغه ماشوم وده په تاخیر کې لویږي، یعنی سمه وده نه کوي. دغه ماشوم کمزوره کېږي، د ده ویښتان کمزوره کېږي، حتی د ده په ویژن په سترګو باندې تاثیر کوي، د ده په دماغي وده باندې تاثیر کوي. همدارنګه په کاهلانو کې کاهلان چې که چېرته خپل د ډوز خپل د اندازې نه اضافه د مکروب درمل واخلي، نو دوی لنډمهاله تاثیر خو یې دا دی چې هغه وخت چې کوم دوی د درمل استفاده کوي ډېر د کمزورۍ احساس کوي او حلقې وچېږي، وجود یې کمزوره کېږي، حتی داسې به وایو چې جنسي کمزورتیا ورته پیدا کېږي. اوږدمهاله تاوانونه یې دا دي چې د دې دواو په مقابل کې بیا دوی رزسټانس یا مقاومت پیدا کوي. نو بیا که چېرې یو ماشوم په وړوکوالي کې قوي د مکروب درمل استفاده کړي او په زیات ډوز په زیات اندازه استفاده کړي، نو دوی بیا په هغه عادي مکروب درملو باندې نه تداوي کېږي. دوی چې بیا کله غټ شو یا لږ عمر زیات شو، بیا دوی ته همیشه د هغه درمل ورکوي کوم چې ډېر زیات قوي وي، براډ سپیکټرم. موږ په یو اصطلاح لرو، یعنې هغه انټي بایوټیک هغه د مکروب درمل باید ورکړو چې په ټول وجود تاثیر وکړي، لکه مثلا سیفالوسپورین د ماکرولیډ خاندان دوا ضد مکروب درمل، د فلوروکونیلون خاندان ضد مکروب درمل. دغه درمل که ورکړو، دغه درمل بیا دوی همیشه استفاده کوي، بیا به پرېښه کېږي. او که چېرته د ماشومتوب نه یا د اول نه د ډاکټر د هدایت مطابق مکروب درمل استفاده شوي وي، د نسخې مطابق استفاده شوي وي، بیا نو دغه کاهلان یا دغه ماشومان یو په ډېر عادي ضد مکروب درملو باندې په یو 2-3 ډوزه باندې دوی جوړ تیار کېږي. نو لږمهاله کوم چې ضرر دی د مکروب درملو هغه دا دی چې د مکروبونو په مقابل کې او دغه درملو په مقابل کې مقاومت دی، وجود مقاوم کېږي. بیا عادي د مکروب درملو ته وجود جواب نه وایي او دا یو ډېر غټ مشکل دی کوم ته چې باید زموږ صحتعامه فکر وکړي. آیا یوه حامله لرونکې میرمن د انټي بایوټیک یا هم د ضد میکروب درملو څخه استفاده کولی شي؟ بالکل کولی شي، خو د هغې حدود او د هغې اندازه او د هغې مکروب ضد مکروب درمل مشخص دي، معلوم دي. مثلا یوه حامله میرمن نشي کولی چې هر ډول ضد مکروب درمل استفاده کړي. د هغې مرض کتل کېږي، هغه په یو صحي مرکز کې کتل کېږي چې مرض یې څه شی دی، کوم مکروب داخل شوی دی، د کلچر یا د معاینې ټسټونو وروسته معلومیږي چې وجود ته دغه مکروب داخل شوی دی او هغې ته بیا کتل کېږي ماشوم یې څوم ترایمستر دی، یعنې څومه درجه ده. ماشوم چې مور چې کله ماشوم ولري 3 ترایمستر لري یا 3 دریامې لري، 3 میاشتې، دا 9 میاشتې په 3 تقسیمیږي، یعنې 3 ترایمستره دي. په هر ترایمستر کې بیل ډول انټي بایوټیک یا ضد مکروب کارېږي او هغه ضد مکروب معلوم دي. هر ډول ضد مکروب نشي کارولی یو حامله میرمن او نه هم بغیر د ډاکټر د نسخې د استفادې کولی شي چې ضد مکروب درمل کار کړي. ډاکټر به دوی ته وایي چې دغه ضد مکروب درمل په دغه ډوز په دغه وخت په دغه اندازه استفاده کړه، دغه پرهیز ورسره وکړه. یعنې د ډاکټر د نسخې مطابق بالکل یوه حامله میرمن هم ضد مکروب درمل استفاده کولی شي، خو ټول نه. د هغوی ضد مکروب درمل او د هغوی ډوزیج د هغوی اندازه معلومه ده. ولې د نورو هیوادونو په پرتله یا په نسبت په افغانستان کې ډاکټران پیچکاریو ته اولویت ورکوي؟ دلیل به څه وي په دغه برخه کې؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. زموږ په ټولنه کې زیاتره ډاکټر صاحبان د دې لپاره چې ډېر زر مریضداره شي، ډېر زر نوم وکړي، چې ولس مو زیاتره برخه بې سواده دی، ولس نه پوهېږي. نو کله چې هغوی مریض ډاکټر ته ورولي، نو معلومه خبره ده په پیچکارۍ کې نسبت شربت ته ډېر زور دی، ډېر زیات پکې زور دی، قوت دی، هغوی ډېر زیات براډ سپیکټرم دي او ډېر زر مکروبونه د بین نه وړي. مثلا دا پیچکاري ده او دا شربت.
دا پیچکاري هم کولای شي چې د مکروبونو د منځه یوسي، دا شربت هم کولای شي. فرق دا دی چې دا شربت دغه ماشوم په 2-3 ورځو کې ښه کوي او دا پیچکاري چې د په هماغه ورځ ښه کوي. خو ځکه پیچکاري دومره قوت لري چې په پیچکاري کې د مکروب درمل په ډېر های ډوز کار شوي دي او ډېر قوي دي. د دې ګټه دا ده د ډاکټر په نسبت د ډاکټر په سترګو چې فوراً ماشوم ته شفایاب کوي او هغه مکروبونه د منځه وړي. خو د دې مکروبونو ترمنځ لکه مخکې چې ما یادواري وکړه هغه نارمل فلوراوې هم د منځه ځي، ماشوم هم کمزوره کېږي، ماشوم ريزسټانس هم کېږي. په آینده کې دغه ماشوم په شربت کله نه ښه کېږي. د دې وجې یو مور چې ماشوم ډاکټر ته بوځي، ډاکټر صاحب فوري وایي چې نرس ته غږ کوي چې هله کانول پاس کړه، کانول چې پاس کړه په مرض پوه شي که پوه نه شي، بس وایي کانول پاس کړه، د ماشوم ته به د ماشوم ته مکروب داخل شوی او ورته بیا ترقي پیچکاري ورکوي. او دا هم ورته دقیق مطمئن یم زیاتره ډاکټرانو ته معلوم دی چې په کوم ډوز ورکي، په کوم اندازه ورکي، دغه پیچکاري چې ورکوي دغه زیاتی چې کوي سره د دې هم بیا هم ډوز نه وي ورته معلوم. بیا په زیات ډوز باندې د مکروب درمل ورکړي، ماشوم تر ماښامه تبه وشکي، کورنۍ هم خوشحاله چې دومره هوښیار ډاکټر و یا دومره ښه صحي مرکز و زموږ ماشوم پکې ښه شو. خو دا په اصل کې د دې ماشوم ته د دې ډاکټر لخوا غټ ضرر ورسېده. دغه ضرر دا و چې دغه ماشوم یې د شربت یا د عادي دوا په ځای د قوي دوا سره عادت کړ او دغه ماشوم به په آینده کې همیشه لپاره دغه قوي دوا کاروي. نو تر ټولو غټه وجه یې دا ده په افغانستان کې ترقیاتو د استعمال چې ډاکټران غواړي مریض ته شي. دلته د صحت عامې په دغه برخه کې زیات توجه نشته. په نوره نړۍ کې که د مکروب درمل یو ډاکټر ته ورکول کېږي، هغه ته دا وایي چې تا ته دغه اندازه د مکروب درمل درکړه، ته به په دغه 6 میاشتو کې کاروې او موږ ته به د ټولو حساب راکړې د مریضي مطابق، د ډوز مطابق، دا کوم مریض ته په کوم ډوز څومره ورکړو. نو که چېرته دغسې حسابي په افغانستان کې وشي بیا داسې نه کېږي. خو دلته دا حسابي نشته. چا که هر څو دانې که یو انسان ته، یو ماشوم ته، بلکې یو کاهل ته 2 دانې سیفیکزم ګولۍ پکار وي یا یو پاکټ اموکسیسیلین ګولۍ پکار وي، دوی د دغې په ځای ورته 6-8 دانې سیفټراکزون یا سی پی پی ایم یا داسې قوي انجکشنونه ورکوي یا جنټامایسین 8 ملي انجکشنونه ورکوي. دغه ظرفیت بیا کولی شي مریض ډېر زر ښه کړي، ډېر زر ښه کړي، خو په ضمن کې ورته دا ضرر ورسوي چې دا انسان یې ضعیفه کړي. یو د دې انسان نارمل فلوراوې د بینوي وړي 2 دا انسان یې مقاوم کړه د عادي دواو سره، بیا دا په نورو دواو بل وخت نه بل ټیم بیا هم ته زرقیات ورکوي. دا بیا په ګولۍ او په شربتونو نه ښه کېږي. اطفال خصوصا کوم موږ په ټولنه کې چې زیاتره قدونه ټیټ پاتې ځوانان صحیح وده نه کوي، زیاتره ځوانان هډوکي یې کمزوري دي، د کلسیم د کمښت سره مخ د دواو سره مقاوم دي، د دوی مرضونه زر نه ښه کېږي. دا د دې وجې چې دوی په کم عمر کې ډېر قوي د مکروب درمل کار کړي، قوي ظرفیات یې اخیستي، قوي پیچکارۍ استفاده کړې وي. د دغې وجې دوی په غټوالي یا په چې کاهله شي بیا نو دوی ته د عادي ضد مکروب درملو استفاده ډېره کمه مؤثره وي. نو د دغې وجې چې د صحت عامې صحیح فکر نه، صحیح رول په دې برخه کې نشته. او بله خبره دا چې د ډاکټرانو صحیح توجه یا صحیح پاملرنه یا مسلکي ضعیفوالی دی. د دې وجې دوی نو وایي راځه که بل شی ښه نه کړي نو پیچکاري خو یې خامخا ښه کوي. نو پیچکاري سره بیا یو ضد حساسیت هم ورکړي، وایي چې حساسیت ونه کړي. د دغه وجې قوي ضد مکروب انټي بایوټیک ورته ورکړي، قوي ضد مکروب درمل ورته ورکړي او هغه ماشوم یا کاهل ډېر زر ښه شي او خوشحاله وي د ډاکټر نه. خو په حقیقت کې د کمیلمۍ یا د علم د کموالي د وجې دوی په دې نه وي خبر چې ما ته دې څومره ضرر آیا دا ما په صحیح ډوز استعمال که په غلط ډوز موږ دې ته اندازه دوا چې آیا دا دوا ما په صحیح اندازه استفاده په غلطه اندازه ما ډېره استفاده کړه کمه په آینده کې ضرر څه دی. نو په دا ځکه زیات کارېږي چې ډاکټر مریضداره کېدل غواړي. دا نه غواړي چې مریض مې په آینده کې ډاکټر غواړي چې زما مریضان ډېر شي، ډاکټر غواړي چې زما مریض ډېر زر ښه شي او ډېر زر یې پیچکاري ښه کوي، خو هغه ضررونه په نظر کې نه نیول کېږي او دغه ډېره عامه او خاصه وجه ده. ډاکټر صاحب محترم، په دې اړه د اصلاح لپاره د ډاکټر صاحبانو رول څه دی او په دې برخه کې صحت عامې ته څه کول پکار دی، باید څه وکړي؟ د ډاکټر صاحبانو رول خو دا دی چې کله چې ډاکټر ته یو مریض راشي، یو مریض ډاکټر بیخي داسې توجه کوي چې ډاکټر مور دی، هم مې ورور دی، هم مې پلار دی، هم مې هر څه دی او دا زما سره پوره کومک کوي. هغه په باندې پوره باور هر څه ورته ورکړه هغه دوی. نو ډاکټر صاحب باید
دا مریض هم خپل خور ورور یا خپل اولاد وګڼي او د هغې مطابق هغې ته هغه درمل ورکړي چې نن یې ښه کړي، خیر دی د 2 ورځو په ځای په ښه کړي، 4 ورځو په ځای په هفته کې ښه کړي، خو داسې دغه مکروبون د مکروب درمل دغه انسان ته دغه مریض ته په آینده کې ضرر پېښ نه کړي. د وجود نورمال مکروبونه د بینوي نه شي، د وجود د دماغ ته ضرر ونه رسوي، د دماغي تاخر پیدا نه کړي ورته او په آینده کې په عادي دوا باندې بیا ښه شي او هغه کوم چې د دوا چې ورکړل شوې ده هغه په صحیح ډول په نسخه کې ولیکل شي، په پیل کې ځان سره ثبت شي، په آینده کې دا ماشوم د مریض بیا راځي پایلې وکتل شي چې ته په مخکې موږ کومه دوا ورکړې وه هغه دوا تاثیر پرې وکړي او نه کړه د دغې ماده سره مقاوم کوي سره او هغه د ورسره ريزيستانس دی. نو دغه اصطلاح دا د ډاکټرانو توجه هغه دا وانډه ده چې ډاکټران باید ډېره زیاته توجه وکړي د استعمال کې، ځکه چې د دې تاوان یو نقصانونه نه دي. او د صحت عامې رول دا دی چې صحت عامه باید هره دواخانه، هر ډاکټر، هره برخه کنټرول لاندې ونیسي او دا تعقیب کړي چې کوم مریض ته په کوم مرض کې کوم ډاکټر کومه دوا ورکړله، داسې چاپي واچوي په کلینیکونو باندې په معاینخانو باندې او ډاکټر ونیسي ورته ووایي چې تا دغه درمل ولې ورکړه، په کوم حساب دې ورکړه، موږ توضیح راکړه. که توضیح صحیح ورکړه خو صحیح، که چېرته یې زیاته ورکړه او ډوز یې زیات ورکړی و، مریض ته یې غلطه دوا ورکړې وه یا دوا یې صحیح ورکړې وه، په قوي ډوز یې ورکړې وه چې په داسې حال کې چې دا مریض په ضعیفه ډوز په ضعیفه دوا ښه کېده، نو بیا دا ډاکټر مجرم دی. د دې سره باید صحت عامه خپل قانوني چلند وکړي. نو دا د صحت عامې رول دی چې یو خو د ډاکټران کنټرول کړي. درس محترم له تاسو مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود. خیر اوسئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم هرکلی او ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. د خپرونې دوام مو دی راورسېدو د خبر برخې ته. دا چې د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو تازه او روان خبري راپورونه او حالت څه دي، له خپلې همکارې یاسمین څاپۍ به یې واورو. له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم، بیا به ترې خبري راپورونه واورو. ته هم پخیر راغلې، سهار د نیکمرغه. ډېره مننه سوله جان. سلام تاسو ته درنو لیدونکو ته، سهار د ټولو په خیري. بلکل خبرونه شته دی، تازه خبرونه دي، په ګډه به لیدونکو ته سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ اورئ. ډېره مننه. لومړی خبر هم د ناروې د کډوالو شورا په هکله باندې دی چې دوی د مرستو په هکله باندې ویلي دي. جزئیات یې د خبر له مخې بیانوو. افغانستان ته د مرستو کمیدل د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یان انګلینډ ویلي چې د افغانستان لپاره حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالي ملاتړ کمیده تر ټولو زیاتې ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. یان انګلینډ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې نوموړی افغانستان ته په سفر راغلی او له نږدې د افغان ښځو وضعیت ارزولی دی. د معلوماتو له مخې د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تېر کال له څه باندې 214,000 افغانانو سره مرسته کړې ده چې نیمایي یې ښځې دي. نو تازه د ناروې د کډوالو شورا له لوري اندېښنه ښودل شوې ده چې په افغانستان کې د مرستو کمیدل دا یو لوی ګواښ دی او تر ټولو زیاتې ورسره ښځې اغېزمنې کېږي. او په وروستیو کې سولې که وګورو د بېلابېلو بنسټونو له لوري، حتی د امریکا له لوري کومې مرستې چې کېدلې، دوی ویلي چې دا مرستې به بندېږي یا په ټوله کې به کمیږي. تازه یې د اغېزمنتیا په هکله ویل شوي. بل خبر هم د ټرمپ د لوړې د مراسمو په هکله باندې دی چې تېره ورځ رسما د لوړې مراسم ترسره شول او دی د امریکا 40 ولسمشر وټاکل شو. ټرمپ د امریکا د 40 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې د مراسمو وروسته په خپله وینا کې ویلي چې د امریکا طلایي دوره له همدې شیبې پیل شوه. نوموړي ویلي دي چې ټول پوځي پرسونل چې له پوځ نه په ناعادلانه ډول د کووډ-19 واکسین د نه لګولو له امله ایستل شوي وو، بیرته به یې پوځ ته راوګرځوي. ټرمپ ټینګار کړی دی چې 2018 کال په څېر به بیرته د امریکا ځواکمن پوځ ورغوي او نورو جګړو ته به داخل نشي. نو تازه تېره ورځ د امریکا 40 ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د لوړې مراسم ترسره کړ. یو شمېر ژمنې یې د خپل ولس سره درلودلې. ویلي دي چې د امریکا لپاره نوې دوره پیلېږي او دا به د امریکا لپاره ډېر لاسته راوړنې ولري.
بل خبر هم د ټرمپ د بیا واکمنۍ په هکله باندې حامد کرزي پخواني ولسمشر ورته مبارکي پیغام وړاندې کړی دی. د جزئیات هم وړاندې کوو. حامد کرزي د ډونالډ ټرمپ ته د لوړې مبارکي ویلې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د متحده ایالاتو 40 ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د لوړې مراسمو په مناسبت مبارکي ویلې ده. کرزي په خپل پیغام کې د ټرمپ د نوې دورې لپاره د بریا هیله څرګنده کړې. ویلي دي چې دا دوره د امریکایي وګړو لپاره د هوساینې او پرمختګ ذریعه وګرځي. اخوا بیا د نړۍ ګڼو ولسمشرانو ټرمپ ته د لوړې مبارکي ورکړې ده او له امریکا سره یې د خپلو اړیکو یادونه کړې ده. بل خبر هم د ایران د کنسلګرۍ د البته د افغانستان د کنسلګرۍ پرانیستل دي. جزئیات د خبر له مخې بیانوو. افغانستان د ایران په بیرجند ښار کې کنسلګرۍ پرانیزي. د هېواد د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤلې افسانې ابراهیمي ویلي هېواد یې چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګرۍ پرانیستل شي. د ایراني رسنیو د یاد چارواکي له قوله ویلي دي چې په جنوبي خراسان کې د افغانستان د کنسلګرۍ جوړېده د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه ده. نوموړي په وینا افغانستان په ایران کې دوی نورې کنسلګرۍ لرلې او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې ده. تازه د کنسلګرۍ د پرانیستلو په هکله باندې ویل شوي دي د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو له پلوه دا یو ښه باب دی چې پرانیستل کیږي. د ایران سره به کومې اړیکې چې د هغه ورسره پراخېدلی شي، حتی دې سره کیدلی شي چې د افغان کډوالو یو شمېر موضوعاتو ته په ښه شکل باندې رسېدنه وشي. د ټرمپ څرګندونې دي د ناقانونه کډوالو په هکله باندې. ډونالډ ټرمپ د ناقانونه کډوالو د مخنیوي فرمان له امله د سلګونو افغانانو پروازونه د لغوه کېدلو له ګواښ سره مخامخ شوي دي. رویټرز راپور ورکړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه امر له امله چې د کډوالو پروګرامونه یې ځنډولي شاوخوا 1660 افغانانو پروازونه چې د امریکا کې ورته د بیا میشتېدلو اجازه ورکول شوې وه د لغوه کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا راپور له مخې له دې ننګونو سره مخ افغانانو له ډلې ځینې بې سرپرسته ماشومان هم دي چې په امریکا کې د خپلو کورنیو سره د یو ځای کېدلو په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ تر اوسه دغه افغان پناه غوښتونکو د برخلیک په تړاو څه نه دي ویلي. مسؤل ټرمپ یو له هغو کسانو څخه دی چې کله د ده د انتخاباتي کمپاین او لړۍ هم واده ویلي وو چې دی به کله چې واک ته رسېږي د ده بله دوره هم پیلېږي نو دی به امریکا ته د ناقانونه کډوالو د راتللو مخنیوی وکړي. تازه یو وار بیا د تېره ورځو ویل چې دی به په امریکا کې هغه افغانان یا په ټوله کې د کډوال یاد کړل کوم چې امریکا ته راځي ده ته به قانوني بڼه ورکوي. او اوس ویل شوي دي چې د زورو وراخوا افغانان ښودل شوي دي چې د دوی پروازونه د ګواښ سره مخامخ دي. ممکن د دوی مخه ونیول شي چې امریکا ته ورځي، خو دا چې امریکا د دې په تړاو باندې څه پرېکړه کوي دا به وروسته معلومیږي. بالکل. بل خبر هم د ایران او پاکستان د اړیکو په هکله باندې د دې خبر جزئیات هم بیانوو. ایراني او پاکستاني چارواکو د سیمه ییزو ننګونو پر وړاندې پر ګډ اقدام خبرې کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ایکس باندې لیکلي چې افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي هاشم عشازاده د نړیوالو جیو ستراتیژیکو حالاتو او سیمه ییزو ستونزو په اړه خبرې کړي دي. د ایکس په دې بیان کې راغلي دي چې دغه خبرې د دواړو هیوادونو لپاره د ګډو ننګونو د حل لپاره شوي دي. محمد صادق ویلي دواړه لوري پر دې هوکړې رسېدلي دي چې په ګډه به د ننګونو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي. نو تازه ایراني او پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. د افغانستان په هکله باندې هم دوی ویلي دي چې یوه ګډه تګلاره به رامنځته کوي. د پاکستان او د ایران پالیسي خو له وړاندې معلومه ده په افغانستان کې د اوسني حکومت په وړاندې باندې د افغانانو پر وړاندې. نو په دې هیله باندې که دغه چارواکي کښېني دوی مثبت کړنلارې په نظر کې ونیسي تر څو هم د دوی لپاره هم د افغانستان لپاره ګټورې وي. اروپایي ټولنې خبر دی اروپایي ټولنې د زیانمنو افغانانو د ملاتړ په موخه نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې اروپایي ټولنې له دغه بنسټ سره په ژمي کې زیانمنو سیمو ته د پاملرنې په موخه 14.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې دا پیسې به له اغېزمنو کورنیو د کوچنیو ماشومانو تغذیې او میندو ته د مرستو په پراخولو باندې ولګول شي. دغه سازمان وایي نږدې 15 میلیونه کسان اټکل کېږي چې روان ژمي په موسم کې به له خوراکي خوندیتوب د بحران سره مخامخ شي. نو د 14.5 میلیونه یورو د مرستې په هکله باندې ویل شوي دي چې اروپایي ټولنه یې د افغانانو سره کوي او همدارنګه ویل شوي دي چې د 15 میلیونه کسانو اټکل شوی دی چې دوی به د غذایي او بحران سره مخامخ شي. نو دغه مرستې مهمې دي په اوسنیو شرایطو کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر له دغه هیواد څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسحاق داړ دغه خبرداری د ناروې کډوالو شورا رئیس وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي دي. د ناروې کډوالو شورا رئیس ویلي چې افغانان له 40 کالو زیات وخت کېږي چې په پاکستان کې میشت دي. هغه کسان له دې هیواده ایستل شوي دي چې په ناقانونه توګه ورغلي وو. نو تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په هکله باندې خبرې کړي دي او دی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلین افغانستان ته راځي، د هرات ته تللی و. عملاً یې هلته د یو شمېر کورنیو سره لیدلي دي. د په خپلو خبرو کې ویل چې دلته کورنۍ په بد وضعیت کې دي. هغه کسان چې د پاکستان څخه یا هم د ایران څخه راستانه شوي دي هلته ورسره بد چلن شوی دی. نو تازه دوی ویلي دي چې یعنې دغه مسلې ته به رسېدنه کوي. نو خبرونه همدومره و. ډېره زیاته مننه. سلامته اوسئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست. قدرمنو لیدونکو، د خپرونې دوام د بله برخه پیل شوه او دا هم وروستۍ برخه ده. نن نو غږیږو له صدف حکیمزاده سره چې البته ژوند دی او په ژوند کې موږ او تاسې هدفونه او پلانونه لرو، خو توپیر هم سره لري. دا چې موږ هدف ټاکو او د هدفو د پلان لپاره ارزو یا امید درلودل ترڅنګ څومره مهم دي. په همدغه مسایلو ورسره خبرې لرو، خو له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم. تاسې هم پخیر راغلی، سهار مو نیکمرغه. سلام علیکم، وقت بخیر، انشالله خوب صحتمند باشید. زنده باشی. در نخست اول میشنویم ازتان، باید هدف بشناسیم که هدف یعنی چی؟ اگر بخوایم که تعریف خاص داشته باشیم از هدف امو قصد و خواسته هایی است که ما داریم و به او تلاش میکنیم و برش تعیین میکنیم. مثلا یک مسیر برش تعیین میکنیم و میخوایم به او برسیم. و آرزو چیست؟ و آرزو او خیالات، تصویر یا امو توهمات است که ما در ذهن داریم ولی ممکن به او برسیم، ممکن به او نرسیم. ارتباط میان آرزو و هدف چی می باشه؟ ارتباط میانشان خیلی فرق نمیکنن، ولی ممکن که ما وقتی که یک آرزوی را داریم با یک تعیین یا مسیری که تعیین میکنیم برش میتونیم که مثلا به هدف خود تبدیل بکنیم و به اهداف خود مثلا بعض راهکارهای را تعیین بکنیم و به او برسیم. چگونه میتوانیم که به اهداف خود و آرزوهای خود برسیم؟ شخصا به نظر خودم میتونیم با برنامه‌ریزی، با تلاش، با زحمت، با اینکه یک تصمیم درست بگیریم، مثلا واقعی باشه. همچنان مثلا به او مسیری که تعیین کردیم به او پیگیری داشته باشیم، مثلا واقعی انجامش بدیم، از شکست ها نترسیم. ما دیدیم خیلی ها دیدیم که مثلا وقتی که شکست خوردن دیگه ادامه ندادن، مثلا تا یک قسمت از هدف خود رسیدن ولی منصرف شدن، گفتن ولی ما نمیتونم، ما پیش بردیش نمیتونم. ولی یکی از او شکست خورده خودم هستم که گاهی وقت مسیر وقتی که مثلا هدف تعیین کردیم مسیر به ما ممانعات ایجاد کرده، ولی مثلا ما شکست خوردیم از طرف فامیلیا به هر نحوش، ولی ادامه دادیم. نشده که مثلا بگویم که امی قسمت دیگه ما کفایت میکنه. در چندین جای کار کردیم، مثلا درس خواندیم، یک رشته چندین رشته را درس خواندیم و زحمت کشیدیم که بالاخره به هدف خود برسیم. بسیار خوب. آیا بدون امید می توانیم که به هدف خود برسیم؟ نه خیر نی. اول خب باید امید داشته باشیم و طبعا که امید خود ما با نگرش مثبت خود، با مو افکار مثبت خود میتونیم که به خود امو امید را بتیم و تواناییش را خود احساس بکنیم و هیچ وقت نباید که مثلا ناامیدی را به خود راه بتیم که باعث شود که ما شکست بخوریم یا مثلا ناامید شویم و دیگه مسیر خود استاپ بکنیم و ادامه ندیمش. با خاطر اهداف و مسیر خود که ما دیگه کار میکنیم و میخوایم که برایشان برسیم، کدام مراحل را باید طی کنیم؟ اول به خاطر خود هدف باید تعیین هدف باشه که مثلا امو واقعا تعیین بکنیمش. بعدا برنامه‌ریزی باید داشته باشیم. شخصا خودم اگر از خود بخوایم بگویم، روزای شده که مثلا وقتای شده که ما اصلا برنامه نداشتیم و هر چقدر که مثلا به ذهن خود گفتیم که مثلا به اینجا میرسم، ولی چون برنامه نداشتیم، برنامه‌ریزی درست نداشتیم، نرسیدیم. ولی روز هم شده که مثلا ما برنامه‌ریزی واقعی داشتیم، مثلا حتی ساعتوار ما برنامه‌ریزی داشتیم و تونستیم به او هدف خود برسیم. بعدا همو پیگیریش است که مثلا ما چقدرش توانستیم، مثلا روزانه اگر مثلا ما بتونیم که
برنامه‌ریزی داشته باشیم یا مثلا کوتاه مدت باشه یا دراز مدت باشه. مثلا ما دوباره یک مرور داشته باشیم که چقدرشه، مثلا پیش بردیم چقدرش مانده و ما با کدام طریق میتونیم به اونا برسیم و داخل هم اعتماد به نفس است. اگر ما اعتماد به نفس نداشته باشیم که هیچ کار نمیشه، باید ما انگیزه و اعتماد به نفس خود داشته باشیم. آیا امید داشتن میتواند باعث ایجاد تغییرات مثبت در زندگی ما شود؟ 100%. اگر خیلی ها را شما هم شاهد هستین که خیلی ها دیدیم که اگر امید نداشتن، مثلا گفتن که مثلا این قسمت به من اجازه نشد یا این قسم شد، ما دیگه نتونستیم که مثلا هر قدر که ما بهشون گفتیم نتونستیم. چون اگر ما از لحاظ طبابت ببینیم، خودم این ذهن هر آن چیزی که برش بگویی انجام میده، هر آن چیزی که بگویی. وقتی که ما امید را که مثلا در دل خود پرورش میدیم، اگر او نباشه که ممکن اصلا امیدم از بین میره و مثلا ما نمیتونیم به اهداف خود برسیم. ولی امید کلید اول موفقیت ما است. خانواده چقدر در تقویت امید داشتن نقش داره؟ 100% گفتن نمیتونم. در فامیل یگان تا می باشه مثلا در هدف شکست بخوره یا مثلا نرسن برشان باز ناامید میشه. 100% دو قسم که هست. فامیل همیشه بسیار فیصدی کم از فامیل ها هستند که واقعا اگر شکست هم بخوری دوباره حمایت بکنن و بخصوص در افغانستان و جامعه افغانی ما و او هم که اگر طبقه و ناس باشه، اگر یک دفعه شکست بخوره دیگه من از طرف فامیل یک فیدبک منفی میگیره که این نمیتونه، مثلا از طرف اونا به هر موضوعی که یاد میشه، به هر چیزی که میشه میگه مثلا میگن نمیتونی. ولی خود ما می تجربه را داشتیم، بعضی جاها برابر شده که مثلا گفتن که این کار انجام ندی بیازم نمیتونیش دیگه، ولی ما امو نگرش خود مثبت گرفتیم و گاهی وقت از امو خواسته های فامیل هم سرپیچی کرده و مثلا تانستیم که به هدف خود برسیم. آیا هدف داشتن میتواند فرد را از احساس بی هدف بودن نجات دهد؟ 100%. یگان تا می باشه مثلا هدف داره ولی امید و آرزو برش نداره، میگه که هدف دارم مگم شاید یا با دست یک چیز بیارم یا نه شاید دیگر نیارم، ناامید میشن. ناامیدی خودش به انسان چه احساسی منفی میده؟ ناامیدی در کل امو از نامش پیدا است که هممو آرزوها را اهداف همگیش از بین میبره. من قبلا هم گفتم اگر نگرش مثبت نداشته باشیم، مکمل افکار ما مثبت نباشه و اجازه بدیم که نمو تاثیرات منفیش بالای ما امو تاثیر بکنه و افکار منفی، ما هیچ وقت نمیتونیم به اهداف خود برسیم. بیاین دیگه درباره خودتان امروز ما صحبت داشته باشین که داینده به خود چی پلان ها ساختی، چی اهداف داری و چگونه برش کار میکنی تا برش برسی؟ ما در کل اگر بخوایم از خود بگویم، قبلا پیش از تغییر دوره جمهوریت و اینا ما در پلیتکنیک انجینیری میخواندم. بسیار خوب. متاسفانه نیمه ماند. بعدا ما قابل گیری شروع کردم، یعنی نشد که باز ما بگویم که اونجا نشد دیگه ادامه نمیتم. ناامید نشدین؟ بله بله. امید داشتین؟ دوباره قابل گیری شروع کردم که کاملا خلاف رشته ما بود. قابل گیری شروع کردم در پلوش که فعلا سمستر 4 هستم. ما یک تجارت کوچک از خود دارم، تجارت هم دارم و تدریس هم میکنم، در بعضی مکاتب تدریس میکنم و اینا. مثلا هدف اصلی ما، واقعا هدف اصلی ما از خودکفا شدنم است، یعنی مستقل شدنم است که من بتونم از هر لحاظ خودکفا باشم و حداقل با خود بتونم که چند نفر دیگرم به درآمد برسانم، مثلا به اونا زمینی کار مساعد بسازم. و در کل اگر بخوایم بگویم، از خودم بگویم، شخص نظر من این است که انسان نباید کارمند باشه، انسان باید کارآفرین باشه، هم به خودش و هم بر دیگران بتونه که یک زمینه کار و زمینه درآمد بسازه. چگونه می توانیم هدفهای خود را به مراحل کوچکتر تقسیم کنیم؟ مثلا یگان تا می باشه پلان‌های یا اهداف زیاد هم طولانی داره، مثلا کوشش میکنه برش کار کنه به خاطر رسیدنش، مگم می پلان های دراز چگونه میتونه که کوچکتر کنه تا برش قرار برسه؟
اولینش خب برنامه‌ریزی است که میتونه که مثلا اهداف که مدت طولانی را قرار است در بر بگیره کوچکش بسازه، تقسیم بندیش است مثلا، و در پولش زحمت زیاد است. اگر با زحمت زیاد باشه، زحمت واقعا زحمت بکشه، گاهی وقت ممکن از خواب خود بزنه، مثلا از خوراک خود بزنه، وقت میتونه که به مسیری که تعیین کرده و به زودتر برسه. و امید داشتن چطور انسان را قوی تر میکند؟ اگر امید همیشه ما داشته باشیم، مثلا یگان مشکلات میآید در زندگی ما زودتر میارزو و امید خود را از دست میتیم، شکایت میکنیم. چگونه میتوانیم که امیدهای خود را قوی تر بسازیم؟ اولش با خدا بودن است. یعنی واقعا اگر آدم، چون همگی ما شکر خدا مسلمان هستیم، این باید بفهمیم که همه چیز از طرف الله متعال است. مثلا اگر سختی که میآید همگیش امتحان است و وقتی که ما واقعا باور ما ایمان ما کامل باشه، هیچ وقت یک شکست یا یک ناامیدی باعث نمیشه که ما از کار خود پسمان شویم و امید خود از دست بدیم. صبر، تحمل جز از ایمان ما است که حتما باید صبر و تحمل داشته باشیم تا بتانیم به اهداف خود برسیم و امید خود از دست ندیم. آیا از لحاظ سن اهداف فرق داره؟ مثلا خرد باشیم که پلان و هدف ما یو رقم وی، او مثلا بیا منگه د بلوغیت مرحله ته رسیږو، او یا هم ځینې داسې ځوانان وي چې هغوی خپل هدفونه تغییر کوي، عمر خوړلي کسان وي د هغوی هدفونه بیا تغییر وي. آیا دغه خپل هدف درلودل ټول یو شان وي یا نه ټولو ته تغییر دی؟ هدف فرق میکنه، به خاطر از اینکه اگر امو سن خرد باشه طبعا که شرایط درک نمیکنه، ذهنیت پایان می باشه. وقتی که ذهنیت پایان باشه خب طبعا که امو اهداف را تعیین میکنه یا مسیری که به خاطرش تعیین میکنه او مثلا کوداتر می باشه یا بی انگیزه تر می باشه، اعتماد به نفس پایان می باشه. ولی برعکس اگر طبقه جوانان را ببینیم، چون مثلا اونا جامعه را دیدن، اجتماع را دیدن، مثلا شرایط درک میکنن، اعتماد به نفسشان فرق میکنه، او باعث میشه که بین تفاوت‌های بین سنین خردتر و سنین بزرگتر داشته باشیم. و چی عوامل می تواند انسان را از هدف و امید دور کند؟ شکست، ناامیدی و تحمل نکردن. صبر نکردن. مثلا منګه په پښتو کې وایو چې د صبر میوه خوږه ده. که چېرته انسان د صبر نه کار واخلي او دوی صبر او حوصله ولري، نو شاید یو ښه نتیجه لاسته راوړي. بې صبري هم هغه څه دي چې موږ او تاسې د خپل هدف او هغه د امید څخه لرې ساتي. او که چېرته بیا موږ کوشش کوو چې امید هم لرو، هدف لرو، ولې موږ نتیجه یې زر غواړو، شاید هغه برخه کې موږ او تاسو ته ځینې مشکلات هم پیدا شي. هغه ځوانان چې تاسې ګوري، هغه خویندې چې تاسې ګوري، هغه فامیلونه، هغه خویندهونه چې د هېواد څخه بهر دي تاسې ګوري، هغوی ته څه پیغام لري؟ پیام همیشگی من این است که واقعا باید کارمند کارآفرین باشن و هیچ وقت امید خود از دست ندن و همیشه تلاش بکنن، هیچ وقت از تلاش خود دست نکشن. ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. سلامت باشین. قدرمنو لیدونکو، نن مو په مختلفو موضوعاتو په خپرونه کې البته خبرې درلودې. له میلمنو سره امید دا ده چې ستاسې لپاره ګټور تمام شوي. 2 ساعته سالنۍ خپرونه وه د 7 بجو نه تر 9 پورې. نو هیله دا ده چې تاسې هم تر پایه پورې موږ لیدلي وي. البته لیدلي تاسې اوسیږي. زموږ خپرونه د روڼ سهار په همدې ځای نور پای ته رسیږي او موږ ته اجازت راکړئ. تاسې ټولو ته پاتې ورځ نیکمرغه او لویه لامل. له لیدلو مو مننه.